مخ ورته دریږي د اپریشن اجازه نه ورکوي. وداندو ان قریبو د پښتنې لوی افغانستان جوړي. دا داعش چیرته دی؟ په دغه وطن کې ته فوجه داعش یې، ته طالب یې، ته دهشتګرد یې فوجه، ته هر څه د فوج نه میږ بنیادي غرض د فوج سره دی. میږو فوج نه پرېږدي، میږو د ده د کلي دروازې بند کوي، میږ یې په دا وطن کې نه پرېږدي. کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ چې خدای دستی بربود کا او تباه کا ته دکې مرغلی یې. پاکستانه فوجه دا د کرایي داعش ته یې، د کرایي طالب ته یې، د کرایي فوج ته یې، دا ټوله پالیسۍ د تو دي. ملګرو د رزمک دغه جلسه چې دا نن کیمه کیږي د دغه ډېر لوی اهمیت دی. هغه اهمیت چې نن که توسوکسه شمالي وزیرستان دی او که جنوبي وزیرستان دی یا د پښتونخوا نور وطن دی، دا د مختلفو مسایلو نه ډک دی. هغه مسایل چې نن بیا په درجنې باندې مرګینه کیږي، نن بیا د خلک اغواکاري کیږي، نن بیا فوجون خلک وړي. زه نن د دغه سټیج نه د پاکستان و فوج ته او هغه فوج چې د ده سپره په دغه وطن باندې جبر کړی دی، دا جبر یې په خپله مرضي نه دی کړی، دا جبر یې د امریکې په ډالرو باندې کړی دی. نن که ته د غرینه وکسې، نن که ته د ځمکه وکسې، دا د قبضه کړی دي. نن دا وطن د قبضه کړی دی. د ګوډه بیګ طالب په نومه باندې ترهګر جوړ کړي دي، په دا وطن باندې مسلط کړي دي. په فوج کې اور دا نور خلک چې په مځکه باندې ګرځي، په دا کې هیڅ فرق نشته. دا ځای او پلور دي، دا یوه خبره ده، یوه پالیسي ده، یوه مقصد دی، یوه مقصد دی، یوه منصوبه ده. نن فوجون په کلیک شه ورته نوستي، لار بر وطن چا ورته کنټرول کړی دی؟ ته د کوم خبره نشې کړلی، ته د وطن خبره نشې کړلی، ته د امن خبره نشې کړلی، ته د وسایلو خبره نشې کړلی، ته د ځون د ژغورنې خبره نشې کړلی، ته د عزت خبره نشې کړلی. وینو چې تو ته داسې خلک مسلط کړی دی چې وایي چې په دغه وطن باندې ته د خپل ژوند د پوره حق نه کې، د ژوند د تېرولو غږ نه کې. نن توسوکسه، نن په چک پوسټ باندې درته ویلوړ وي، دا د ګوجرانوالو د ګجرات وي. تو ته وایي چې کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ ته ورته ووایه چې خدای دستی بربود کا او تباه کا ته دکې مرغلی یې. نن ملګرو میږ ټولې د ناامیدۍ خبرې نه دي، ټولې د پریشانۍ خبرې نه دي. هغه په فضل سره نن بېټنۍ روچک شوی دی، نن د سوات خلک روچک شوي دي، نن افریدای روچک شوی دی، نن د کورمې خلک روچک شوی دی، نن بېټنۍ روچک شوی دی، نن شیرانۍ روچک شوی دی، نن د چمن خلک روچک شوي دي، د شمالي او د جنوبي وزیرستان خلک روچک دی، د بانیچي او وزیر روچک دي. خټک ونه کوم چې دلته مشر نمایندګي درته وکړله، هغه خلک نن د امن په پاسون باندې چک دي. دا یوه ډېره لوی د خوشقسمتۍ خبره ده چې کوم پوه شه، کوم ته سوچ ولوده، کوم دا وایي، کوم په خپله خوره باندې امن غواړي. ملګري دا یوه یوده وساتئ. نن فوج نمیش بنیادی غرض د فوج سره دی. فوج چې د چا پر په علاقه موجود وي، میږو فوج نه پرېږدي. د امن ذمہواري د امن ذمہواري د
د فوج دلته د دهشتګردو ختمول د ده ذمهواري په موږ کې امن راوستل د ده ذمهواري چې دا ذمهواري نه پیره کوي. میژو د ده د کلي دروازې بند کوي. میژو دا بهر ته نه راپرېږدي. میژو په ده اوبه بند کوي. میژو په ده خواروک بند کوي چې ده ته خواروک نه ورځي، ده ته اوبه نه ورځي. او اخر ته دا یوه یوډه وساتئ چې میژ یې په دا وطن کې نه پرېږدي. نور د مو طالب سره پرېږدي. که طالب په موږ ژېره پرېښوله، که طالب په موږ وربخولې چګولې، که طالب په موږ لستېرې ګول کړل، زه دا درته وایم چې نور دا میژ او زه دا وي ځکه چې طالب سره مو تو خبره واشي یا تو د منافقت نه ووځي. نن چې کله څوک ووایي چې دا پلانکي جماعت مړ کړ، چې 5 ورځې ووځي مولي میرزا جان یې مړ کړ، شپږ ورځې ووته چا ذمهواري قبلوله نه، چې اخري ته کله د خلک غوسه ولیده پانه بعد یې ورته وویل چې داعش مړ کړ. دا داعش چېرته دی؟ په دغه وطن کې ته فوجه داعش یې، ته طالب یې، ته دهشتګرد یې فوجه، ته هر څه د دغه خوره بدامني ته یې، د دغه خوره بادرنګ ولی ته یې، د دغه خوره سپرولی ته یې، د دغه خوره بربادو کړې، دغه خوره برباده کړې تو چې ته نه ورغلی دلته ټارګټ کلي نه وه، چې ته نه ورغلی د بم دماکې نه وې، ته چې نه ورغلی دلته میسینګ پرسن نه وه، ته چې نه ورغلی دلته اپریشنونه نه وي، ته چې روغللی د برنګ خشتک کې د لړمونو منګارو وروړل. نن دا یوه یوډه وساته چې تو دا جنګ د دغه ملک ته پوره نه دی کړی، دا جنګ تو د دغه خطې ته پوره نه دی کړی، دا جنګ تو د ډالر ته پوره کړی دی، تو د امریکې د پالیسي جاري ساتنې ته پوره کړی دی. نن ته د امریکې غلام یې، نن ته د امریکې فوج یې، نن د امریکا چې خالي واړی کوي چین درته ورولږي، امریکا چې واړی کوي چین درته ورولږي. ته په بلدارو عمل درآمد کې نن بیا په وزیرستان کې د اپریشن خبرې کیږي، دا وایي چې زه په وزیرستان کې بیا اپریشن کوم. د امریکې نه د ډالرې د امداد غوښتنه کړې ده. ای د وزیرستان خلک، ای د پښتونخوا وطن د خلک، آیا دای په دا اپریشنونه باندې موړ نشه؟ آیا دای دا کورې پړنګول باندې موړ نشه؟ آیا د دغه سامان او د بازارو پلوټ کول باندې موړ نشه؟ نن په کورینا کې د وزیرستان کشکۍ ګیلام او کالین د په کورینا کې پروت دي، دا یې په دا باندې نه دی موړ. زه دا وایم د دنیا هغه قوتونه ته چې دغه پاکستان چې تو اس کی مقصد پورا استعمالوي او کومه ادولر چک سے پاکی رپی پتن تنها یو سړی و، خو چې کله تحریک شریکه مزاحمتي تحریک یې شریکه دغه خوره نه د وطن د انګریز د وطن تحریک یې شریکه. نن په دغه خوره یو خپل تاریخ موجود دی، د دغه خوره خپل جرأت موجود دی، د دغه خوره یو خپل ننګ او پښتو موجوده ده. زه دا وایم چې میشتو سو آینده د پورا دا موده وي چې میجو د اپریشن ته بالکل عوامي مزاحمت کی، د خلک مزاحمتو کی، وخامخ ورته دریږي، د اپریشن اجازه تو نه ورکوي. وداندو ملګریو بیا دلته مختلف کسان د سورس په نومه باندې دای جوړوي، سورس په نومه باندې دا زه په دوا سره درته ویلی شم چې ده ته پلاکینه روپۍ نه دي ورکړې، ده ته پلاکینه روپۍ نه دي ورکړې، دا یې په لاس یا په 15,000 باندې غلط کړی دی. د حکوم سودو پکو د حکوم سودو پکو هغه سور چې دامره بلیکمیل کړی دی چې دا ویس ټیپکو سورس وخلي، دا ویس ټیپکو تو تا سورس وخلي او سورس مخامخ درته داري. نن که تاسو ته پته شته چې په پړچنار کې کوم سورس دی د استعمال کړی و، څومره بدنام کړی و، دا عمل یې د هر سورس سره کړی دی. او هغه سورس تو ته په علاقه په وطن کې دی د تربره په شان غولېدلی وي او درته وایي چې
راتلونکی په ولا ملګری میز څور ته یایي میز هغه مذهبي تنظیمونه ته یایي چې په دا وطن باندې ستیلې به باش وي د بل چا په خوله باندې مه کا هغه تنظیمونه ته میز وایي چې د ده میرچه جاواتادو د ده ټاپي جاواتای د ده چک پوسټ جاواتای ته داسې عمل مه که چې خلک پې تنګوي ویل شه ورته که پکې فدایي پې وکړه که وژنې دای ووژنه که چار دې وي د ده سره وکړه نور عوام مه پې تنګوه ویس دوې خبرې راونې دي د داویز جنګ په دا پوه شول چې د سورس په نومه وې څوک نه ډارېږي د طالب په نومه څوک نه ډارېږي د جاسوس په نومه څوک نه ډارېږي د ملشي په نومه څوک نه ډارېږي د پولیس په نومه څوک نه ډارېږي د فوج په نومه څوک نه ډارېږي د ویز دغه جنګ دلته دا په داعش په نومه باندې بدلاوي دا ویز چې څومره تنظیمونه دي شاید دا د داعش په نومه باندې بدل کو د داعش په نومه باندې داسې بدلاوي چې تو دلته په چین کې مداخلت وي په ازبکستان کو مداخلت وي په تاجکستان کو مداخلت وي په ایران کو مداخلت وي په سعودي عرب په ملکینه کو مداخلت وي دلته درته وایي چې داعش تای میش داعش نه مانی میش بل شای نه مانی او پاکستان فوجا دا د کرایي داعش ته د کرایي طالب ته د کرایي فوج ته دا ټوله پالیسۍ د تو دي نو انشاءالله تعالی میژ په خپل میدان باندې ورته ویلوړ وي په هر صورت باندې ورته ویلوړ وي میژ د دغه د سوچونو مخالفت کی د مذهبي تنظیمونو مخالفت کی د دکتور مخي فوج مخالفت کی د هر هغه قوت چې په دا خوره باندې بدامنیر والی که د میژ د ملګرو په صورت کې وي میژ مخالفت کی زه د آخري خبره درته که ډېر همستی نه تنګوه ځکه چې توس نو وخت یې نو وخت یې در باندې ډېر خپل لرې لرې لکې ته تاک دی خدای وایو دا وسوتی چې انشاءالله تعالی په کوم کې شعور راغلی دی کوم د جرګې په نومه باندې څه کېږي کوم جرګې کو ویس د دغه جرګې جوړول پکار دي او ویس آخري خبره چې زه درته کوم خبره دا ده چې په کوم کې ویس هېڅ فرق نشته ویس چې کوم د علماء کرام ټارګټ دی هغه ټارګټ میژ علماء کرام ته دا خوست کی چې ته خپله پالیسي واضحه کړه علماء کرامه د تو د سیاست وخت تېر شو ویس د علماء کرام ته میژ وایي چې د تو د ژوند مسله ده ته حقیقت ووایه چې څوک غلطه چار کو په فتوا ولګوه د دښکون د لشکر سره روان شه په دا لشکر چې زه شه ته شې مشر شي ځوان شي سیاسي پارټۍ شي دو یو طاقت جوړ شي یو قوت جوړ شي هغه خلک چې په دا وطن کې ټارګټ کیلي کو خلک په مختلف نامونه باندې مړوي او میشتوس یغه مخنیوی وکړي نو انشاءالله تعالی زه د حکوم نه دا توقع لرم او د حکوم نه دا امید لرم چې راتلونکی وخت په داسې حالات کې چې د ژوند مسلې دي د مرګ مسلې دي د خوف مسلې دي د ډور مسلې دي خو بیا هر څه شوي دي بیا هم په میدان باندې درېدلي دي منیره دا وروا نن دغه خلک درته درېدلی دی د تو د پالیسۍ مزاحمت کی د تو د مردور سوچ مخالفت کی د تو د وردی مخالفت کی د تو د ډالۍ جنګ مخالفت کی میژ دا یایي چې انشاءالله تعالی ان قریبو د پښتنې لوی افغانستان جوړیږي او د میژو لوی ژوند وي پکې مننه مهرباني